د اسلامي امارت د سات عامل وزیر څخه په ډیر اما بدبختانه موږ اوس هم هغه ټریډیشنل سرجري پریکټیس یا علمي کار په برخه کې د تخصص پروګرام په برخه کې او هم دا 40 کاله چې دا په افغانستان کې د تحولات راغلي دي او دا ګډوډۍ دي د مشکلات دي د جنگونه دي موږ ستاسې هر څه د مابین څخه وتلي دي که په ما باندې هر خدمت د هر ورور کېږي د هر ډاکټر کېږي زه ولاړ یم د هر یو خدمت ته راسئ دلته شتمني مصرف کوي تجاران ورونه دي راسئ دلته شفاخانې جوړې کړي روغتونونه دي جوړ کړي ډاکټران دي راسي دلته د مریضانو تداوي وکړي دلته دې دغه مصرف وکړي نو که موږ او تاسې کوشش وکړو اخلاص وکړو او و دې کار ته ژمن پاتې سو امید شته چې موږ تاسو و دې هدف ته ورسېږو چې 1 کال وروسته 2 کاله وروسته موږ تاسې یو افغان هم دا ضرورت نه کړي احساس چې بل ملک ته د علاج لپاره ولاړ شي